د لوی بخښونکي خدای په نامه عزتمندو لیدونکو ستړي مشئ بازار ته ښه راغلاست. پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. کابل ته د انرژۍ په سکتور کې د مسکو له همکاریو ډاډ. د برېښنا شرکت رئیس د روسیې انرژۍ له وزیر سره لیدنه کړې چې دواړو لوریو پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی. د کابل په حضوري چمن کې د ګرځنده پلورونکو سرګرداني. دوی وایي نه مناسب بازار لري او نه هم مناسب ځای او له مسؤلینو غواړي چې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. کابل سره اړیکو ته د تاشکند لیوالتیا. د ازبکستان ولسمشر وایي افغانان زیارکښ خلک دي او له کابل سره د دوی ښې اړیکې د دواړو لوریو په ګټه دي. او کندهار کې له یو خصوصي شرکت سره د کانونو استخراج 10 کلن تړون. دا تړون د نیش ولسوالۍ فلورایډ کان د کیندنې لپاره شوی چې 145 امارات ته به پکې 15 سلنه ونډه ورکړل شي. به هم ستړي مشئ. زه بېنظیر محمدي یم. اوس هم بشپړ خبرونه. د برېښنا شرکت رئیس عبدالحق همکار مسکو ته د سفر پر مهال د روسیې انرژۍ وزارت له مرستیال ولادیمیر خازوف سره د ګډو همکاریو په اړه لیدنه او خبرې وکړې. په دې لیدنه کې همکار د انرژۍ په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا مهمه وبلله. له بلې خوا ولادیمیر خازوف له افغانستان سره د انرژۍ په سکتور کې د خپل هیواد پر دوامداره همکاریو ټینګار وکړ. د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې د کندهار د نیش ولسوالۍ د فلورایډ کان استخراج تړون د نږدې 145 میلیونه افغانیو پانګونې سره لاسلیک شوی. دغه تړون له یوې خصوصي کمپنۍ سره د 10 کلونو لپاره ترسره شوی. د دې هوکړې له مخې له دې کان څخه د امارات ونډه له پروسس شویو موادو 15 سلنه ټاکل شوې او شرکت مکلف دی چې خپلې چارې د قوانینو او ژمنې سره سمې ترسره کړي. هرات کې د ښځو لپاره یو ځانګړی بازار پرانیستل شوی. لسګونه ښځې او نجونې متشبثې خپل تولیدات په دغه بازار کې پلوري. یو شمېر ښځینه متشبثینې بیا وایي چې سلګونو ښځو او نجونو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. د ازبکستان ولسمشر له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ او دوستۍ غوښتونکی دی. شوکت میرزیایوف زیاته کړې چې افغانان زیارکښه خلک دي او له دوی سره نږدېوالی د تاشکند په ګټه دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف یوې غونډه کې له خپلو چارواکو او وګړو غوښتي چې له افغانانو سره د دوستۍ او ورورولۍ روحیه پیاوړې کړي. هغه په دې لوړه کچه غونډه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر ستراتیژیک اهمیت ټینګار کړی او د افغانستان خلک یې زحمتکښه او د غني فرهنګ لرونکي بللي. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ قوي شراکت د دواړو لورو په ګټه دی. ازبکستان اصلا به تلاش عزیز است که در افغانستان باید روابطشان را بر پایه راهبردی انکشاف بدن، خصوصا در بخش‌های اقتصادی سیاسی. په دې غونډه کې د ازبکستان د ځینو ولایتونو والیانو افغانستان سره د سوداګرۍ د پراخېدو له پلانونو خبر ورکړی. هم به سرمایه گذاری در افغانستان زمینه سازی میشه، هم فرصت‌های کاری پیدا میشه و همچنان در افغانستان اینا میتونن که همون روابط نیک خود که اینا میگن با افغانستان صادق باشن و روابط خود نیک خود صداقت خود با افغانها نشان بدن. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې تر دې وړاندې کابل د ازبکستان د لوړپوړو پلاوو کوربه و او په دې ناستو کې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د څه باندې 2 میلیارده ډالرو په ارزښت بېلابېل هوکړه لیکونه لاسلیک شوي وو. مختلف توافقنامې امضا کړې چې په دې سره به د افغانستان تجارت او اقتصاد ته ډېر ښه پیام ولري. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان افغانستان ته ضرورت لري او افغانستان همدارنګه ازبکستان هیواد ته ضرورت لري چې په دې هیله چې انشاءالله د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ دغه اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پراخ شي. افغانستان د ازبکستان له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه شمیرل کیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم تر 1.8 میلیارده ډالرو اوښتی دی.
له کندهار متحده عربي اماراتو 20 ټنه لوچو صادرات پیل شو. دغه هیواد ته د کندهار لوچي یو خصوصي بنسټ رسوي. د کابل په حضوري چمن کې ځینې ګرځنده پلورونکي وایي د دایمي ځای غوښتونکي دي. دوی وایي د یاد وضعیت دوام ورته ستونزې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې بیا کابل ښاروالۍ ویلي وو چې په بېلابېلو ناحیو کې 15 سرپټي بازارونه جوړوي. د کابل حضوري چمن دا درې تنه هغه ګرځنده پلورونکي دي چې نږدې 6 میاشتې کېږي د همدې چمن په یوه کونج کې د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خپل کار کوي. دوی وایي چې په دې ورځو کې کاروبار کمزوري شوی او د خپلو کورنۍ د نفقې برابرول ورته ستونزمن شوي دي. اگر مثل دیگه بکشه مورد دیگه جایی ببرن با دیگه جایی هم اندازه میشه که اونجا بیروبار نباشه بازم بی سرلی بشیم. ما تقاضای ماست که ما خاطر مردم جمع شه بیایم اینجا بازار ما جور شه. وقتی جمع آوری شد آورد ما را در چمن 7 ماه 8 ماه میشه که بیخی بی‌سرنوشت هستیم. هر روز بیا کرایه موتر بده نان بخور دیگه بخور قرضدار شدیم. په همدې حال کې یو شمېر نور ګرځنده پلورونکي وایي چې د مناسب بازار د نشتوالي له امله ډېری همکاران د ښار بېلابېلو سیمو ته تللي دي. دوی له حکومته غواړي چې د ګرځنده پلورونکو په راټولولو سره چمن حضوري په یو منظم او معیاري بازار بدل کړي. مشکلات چمن خب فعلا زیاده است. ما از امارت اسلامی میخواهیم که اول بازار را جمع کنه، اینجا مردم بیاید، اینجا مشتری بیاید که ما مال پردیم، مال که مثلا ما مندازیم اینجا مشتری نمیاد، مال تلپت میشه. مسئولینی که در مسئول است خواست ما از بیادرای نویسته که اگر می بازار دستفروشایی که در بازار است تا این دستفروشای بازار جمع نشود، این بازار ما فکر نکنیم که این بازار فعال شود. تر دې وړاندې د افغانستان د اسلامي امارت رهبر په فرمان کې د ښاري بېنظمۍ او ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه ښاروالۍ ته سپارښتنه کړې وه چې ګرځنده پلورونکي د ښاري پلانونو او معیارونو له مخې تنظیم او مدیریت کړي. بل لور ته بیا د کابل ښاروالۍ هم په 2مې، 3مې، 4مې، 5مې او 11مې ناحیې کې د دوی لپاره د بازار طرحې له بشپړېدو خبر ورکوي. حکومت هم هیله دا ده چې دلته ډېری کسان راغلل، ځایونه یې ونیول، یوه، دوې، 3، 5 روپۍ یې جوړه کړلې، بیرته ښار ته لاړل. دوی باید راشي دلته او د خپل دوکانونه د خپل روپۍ دوی خلاصې کړي. داسې هېڅ امکان نه لري چې دوی هلته بازار کار کوي، دلته د روپۍ د دوی باند وي، په مخ به لاړ شي. سره له دې چې ګرځنده پلورونکي د ثابت ځای د نشتوالي او د بازار د رکود په اړه پرله پسې شکایتونه کوي، خو تر اوسه د دوی لپاره د یو دایمي او منظم بازار د جوړولو په برخه کې کوم عملي او سراسري اقدام نه دی شوی. اوس مرګرځوي بلندې د میته له دمې وروسته د بازار خپرونې دوام ته راګرځو. یو ځل بیا ستړي مه شئ. د برېښنا شرکت رئیس عبدالحق همکار مسکو ته د سفر پر مهال د روسیې انرژۍ وزارت له مرستیال ولادیمیر خازوف سره د ګډو همکاریو په اړه لیدنه او خبرې وکړې. په دې لیدنه کې همکار د انرژۍ په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا مهمه وبلله. له بلې خوا ولادیمیر خازوف له افغانستان سره د انرژۍ په سکتور کې د خپل هیواد پر دوامداره همکاریو ټینګار وکړ. پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره سره په خپرونه کې د برېښنا شرکت ویان ښاغلی محمد صادق حق پرست میلمه دی. حق پرست صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر که پیل کوو چې اوس مهال له روسیې سره د انرژۍ په برخه کې څومره پروژې لرئ؟ سلامونه تاسو ته او د تاسې مینوالو ته او د تاسې همکارانو ته. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. د خوشحالۍ ځای ده، د ډېر د افتخار ځای ده چې په دغه سفر کې د برېښنا شرکت وتوانېده چې ډېر یو په زړه پورې لاسته راوړنې ولري. له ټولو نه غټه خبره په دې کې دا وه چې د دنیا یو غټ قوي ملک چې دنیا په هغه باندې ډېر غټ حساب کوي، هغوی موږ ته دعوت راکړی و، د برېښنا شرکت ته دعوت راکړی و تر څو له موږ سره د برېښنا انرژۍ په برخه کې ګډه همکاري وکړي د افغانستان په خاوره کې. نو په دې برخه کې د یو لوی شرکت د روسیې سره تقریبا 80% دغه برقي وسایل د برېښنا انرژۍ په برخه کې توربینونه او سبسټیشنونه برقي چې څومره وسایل دي په دې برخه کې دا د پاور ماشین په نوم باندې دا شرکت ده. په دغه برخه کې د روسیې تقریبا 80% دا وسایل دوی جوړوي. نو دومره یو لوی شرکت موږ ته دعوت راکړی و چې راشي
موږ مشنري له نږدې نه وګوري او دوی ډېر زیات لیواله په دې بخش کې وو چې په افغانستان کې له موږ سره په ګډه همکاري وکړي. نو دا د موږ دپاره او د افغانانو دپاره یو ډېر ښه خبر و، ډېر ښه فرصت و. د همدغه فرصت نه په استفادې سره موږ د برېښنا ټیم یو منظم ټیم چې هغه د الحاج ملا عبدالحق همکار صاحب په مشري باندې چې ورسره زموږ د پلان رئیس او د عملیاتي ریاست معاون او همدارنګه زموږ د سرمایه ګزارۍ رئیس په ګډه باندې دغه پلاوی لاړه. هلته تقریبا له نږدې نه د هغوی وسایل ولیدل، د هغوی کمپنۍ او په کوم بخشونو کې چې دوی له موږ سره همکاري کولی شي هغه یې ټول په خپل سترګو ولیدله. نو ډېرې لاسته راوړنې وې، ډېر کامیاب سفر ده. ښه که روسیه له افغانستان سره د برېښنا په برخه کې همکاري کوي، ستاسو په نظر باید کومو برخو کې وي؟ ځکه روسیې هم ډاډ ورکړی چې د انرژي په سکتور کې به دوی له افغانستان سره همکاري ولري. په را روانو وختونو کې به د دوی عملا یو ټیم به راځي افغانستان ته. دوی به له موږ سره د برېښنا په برخه کې هر اړخیز همکاري به کوي له موږ سره. د موږ خو تقریبا دا ورته دعوت و چې تاسې په کار ده مستقل افغانستان کې یو برانچ خلاص کړئ. د دغه وسایلو دا کوم وسایل چې تاسې په روسیې کې جوړوئ موږ تمرکز په دې باندې و چې دوی په افغانستان کې مستقل یو برانچ خلاص کړي تر څو له نږدې نه موږ د دوی له وسایلو نه استفاده وکړی سو. او همدارنګه هغه نږدې ملکونه چې هغوی روسي وسایل اخلي هغه هم د افغانستان له خاورې نه په استفادې سره دلته د هغوی وسایل واخیستلی شي. په دې برخه کې تفاهم نامې ورسره لاسلیک شولې چې عمده دا وي چې روزنیز د موږ د همکارانو به همدلته داسې ټیمونه به موږ ورلیږو چې د هغوی روزنه به کوي او د صنعت او د تولید په بخش کې به دلته په داخل د افغانستان کې عملا کارونه به کوي. د موږ هغه توربینونه چې هغه په افغانستان کې پخوا دوی جوړ کړي دي نو تقریبا دوی سره اوس په ډیټا کې هغه موجود و. دوی خپله وویل چې دغه پلانکي ډیمونه دا موږ جوړ کړي نو هغه مشندریانې هغه وسایل توربینونه ټول دوی ته معلوم نو د هغوی د نوي کولو د ظرفیت لوړولو په هکله باندې کلک هوډ کړی ده چې انشاءالله د انرژۍ په برخه کې به هر اړخیز اقدام به کوي تر څو افغانستان د ښېرازۍ او د کامیابۍ خواته په دې بخش کې لاړ شي. حق پرست صاحب، روسیه د انرژۍ له اړخه داسې ظرفیت لري چې ښایي په سیمه کې بېساری وي. له بل لوري بیا یوازینی هیواد دی چې اسلامي امارت په رسمیت هم پیژندلی دی. تاسې له دغه ظرفیته د روسیې کومه ګټه پورته کړې؟ واقعا چې د موږ ټیم زښته زیات خوشحاله وو چې هلته په مسکو کې د اسلامي امارت بیرغ ډیر ښه راپانده و، ډیر ښه ځلیده. نو بیا ورسره د انرژۍ معین د روسیې د انرژۍ معین ولادیمیر خازوف هغوی د موږ د ټیم ډیر قوي استقبال کړی و، ډیره قوي میلمه پالنه یې کړې وه. تر دې پورې چې ورته ویلي وو چې موږ دې ته تیار یو چې هر قسم همکاري له افغانانو سره د انرژۍ په برخه کې وکړو. او تر دې پورې تقریبا دا اوس به وایي داسې زر تر زره به زه دا خپل راپور له وزیر صاحب سره شریکوم او بیا به همدغه شی د روسیې له جمهور رئیس سره شریکېږي چې تر څو زر تر زره زموږ ټیمونه په کومو موادو باندې چې تفاهم کړی ده زموږ ټیمونه زر تر زره افغانستان ته لاړ شي او هلته عملا کارونه بالمشاهده وویني او کارونه مخته یوسي. رابه شو د برېښنا په برخه کې کورني ظرفیت افغانستان اوس مهال د برېښنا له اړخه څومره پر ځان متکي دی او لا هم څومره بهرنۍ برېښنا هېواد ته راواردېږي؟ یو اساسي او عمده سوال همدغه ده چې د هر افغان په خولو باندې همدغه کلمه ده چې برېښنا ولې کمه ده، برېښنا ولې نه زیاتېږي. نو موږ افغانانو ته د تاسو له چینل نه دا وایو چې افغانستان کې د برېښنا کمښت دا یو اساسي لامل موجود ده. یعنی اساسي لامل په دې باندې چې له پخوا نه دلته کار نه ده سوی چې دغه برېښنا زیاته کړي. د افغانستان کم سے کم ضرورت هغه تر 4000 میګاواټه پورې ده او دلته تقریبا له 80 کاله نه یعنی له وخت د ظاهر شاه نه چې راونیسي
تر وخت جمهوریت پورې 2.5 میگاواټه په تولیدي بخش کې کار شوی او بیا په جمهوریت کې د تولید په بخش کې بیخي کار نه ده شوی یعنی جمهوریت د تولید په بخش کې په 0 درجه کې وو او د واردولو په بخش کې تقریبا دوی 500 میگاواټه برېښنا را وارده کړې نو ټول دغه 900 میگاواټه کېږي په تولیدي او په وارداتي بخش کې چې دا د افغانستان لپاره بیخي کفایت نه کوي نو د افغانستان خپل ضرورت د اوسني حالاتو ته په کتو سره د افغانستان ضرورت تر 4,000 میگاواټ ته نو طبعا چې دغه 4,000 میگاواټ په جای باندې ته 900 میگاواټ تطبیقې نو دلته به خلک له پرچاوي سره مخامخ کیږي خلک به شکایت کوي چې دلته برېښنا کمه ده خو موږ بیا هم په دا پتیلې ده چې دغه یوازینی مشکل چې د برېښنا په افغانستان کې موجود ده دې ته په کار د نور د پای ټکی کېښودلی شي هغه له دې وجې نه چې هېڅ ملک دا ترقي نشي کولی تر څو پورې چې یو عمده یو معیاري برېښنا ونه لري د هېڅ ملک یو مدیریت نشي کېدلی د حکومت لخوا نه تر څو چې هغه یو عمده او یو معیاري برېښنا ونه لري هیڅ ملک هغه اقتصاد پرمختګ نشي کولای صنعتي فابریکې تولیدي فابریکې دا هیڅ پرمختګ نشي کولای تر هغه پورې چې دوی یو عمده برېښنا ونه لري نو د برېښنا شرکت د خپل مسؤلیت پتیلی ده دغه خپل مسؤلیت ته متوجه ده تر څو دغه مشکل د پای ټکی کېږدي نو په دې بخش کې دوی توانېدلي دي چې تقریبا په دغه ضرب د 4 کلو کې تر 1320 میگاواټه پورې په تولیدي بخش کې دوی عملاً کارونه مخته بوځي نو دا ډېره یو غټه خبره ده د انرژي په برخه کې دې ته به یو انقلاب ووایو چې په 80 کاله کې د تولید په بخش کې ته 2.5 میگاواټه ولري او په ضرب د 4 کلونو کې ته تر 1320 میگاواټه پورې وتوانېږي چې قراردادونه لاسلیک کې عملاً پروژې شروع کې نو دا د انرژي په برخه کې خاص کر د تولید په برخه کې یو ډېر ښه انقلاب ده همدارنګه د وارداتي بخش کې چې ټول زور مخکې ویل شوی ده تر 500 میگاواټه پورې نو اوس تقریبا موږ چې قراردادونه کړي دي او عملاً کارونه روان دي تر 3,000 میگاواټه پورې به ان شاء الله العزیز چې په روانو کلونو کې به موږ برېښنا په وارداتي بخش کې ولرو چې دا د موږ له ټاکلې اندازې نه څومره ضرورت چې د افغانستان ده له هغه نه به زیاته وي او کمه به نه وي سمه ده ښه که یو لنډ ځواب دغه پوښتنې ته هم ولرو حق پرسته بیا به ورشو د بحث ژبندۍ ته په ټوله کې د پرچاوۍ ستونزه اوس مهال څومره حل شوې ده افغانستان زیاتره د اوړي او یا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا له ستونزې سره ډېر مخامخېږي له اوس نه مو ورته کوم چمتووالی نیولی اساسي لامل خو موجود ده چمتوالی خو درته بیان کړي چې تر 1320 میگاواټه پورې کارونه روان دي د دغه پروژو په سر ته رسېدلو سره به د موږ د پرچاوي اساسي ستونزه به حل کېږي یو هغه لاملونه دي چې هغه اقلیمي وي مثال د خبرې لکه دغه تیر کال چې موږ برېښنا ډېره زیاته کمه وه د مشکل سره ورسره مواجه وو نو یو اساسي لامل د عدم بارانونو چې بارانونه نه وو د موږ بندونو کې اوبه بیخي زیاتې کمې شوې وې اوس به تاسو لیدلي چې د دغه بندونو په ډکېدلو سره تقریبا د کابل او د ټول افغانستان وضعیت د برېښنا په برخه کې بیخي مطمئن ده نو دا هغه خبره رښتونې کړله هغه کومه خبره کوم تعهد او کوم هوډ چې موږ وو چې موږ سره په سیستم کې برېښنا موجوده وي ان شاء الله العزیز په ډېر ښه معیاري طریقه او په یو ډېر عادلانه ترتیب او تنظیم سره به ټول افغانانو ته رسیږي نو موږ په دغه ورځو کې د بندونو په ډکېدو سره په ټول افغانستان کې یو معیاري برېښنا موجوده ده او دې سره په څنګ کې دا هم ثابتوي چې تقریبا موږ په هغه بخشونو کې چې وخت په وخت به عارضې رامنځته کېدلې ظرفیتونه د ترانسفرمرونو د لینونو ډېر کمزوري وو موږ تقریبا وتوانېدلو چې په دغه کم وخت کې دغه ظرفیتونه د لینونو د ترانسفرمرونو هم ښه کړو په دې وجه باندې دا د برېښنا شرکت یو ښه مدیریت ده چې په دې کم وخت کې وکړه اوس که زموږ پخوانۍ برېښنا په داسې یو حالت کې و لینونه ترانسفرمرونه په داسې یو حالت کې وو که دلته 4 ساعته برېښنا موجود وای نو تحمل دغه لینونو دغه ترانسفرمرونو نه درلود اوس موږ هغه ظرفیت یو څه دومره ورته لوړ کړی چې تاسو به ګورئ چې په ټول افغانستان کې له 90 تر 100% پورې په د شته شبکه کې برېښنا موجوده ده او همدغه شی زموږ د برېښنا ټیم هم په وخت سره رسیدګي کړې ده په وخت سره رسیدګي چې چیرته یو عارضه پیښه شوې اوس خو برېښنا هغه موجوده ده پرېمانه په وخت سره یو عارضه موجودېږي زموږ د برېښنا ټیم منظم
کم ځان ورسوي عارضه زر تر زره حل کوي. ښه بحث به همدلته راټول کړو. وروستی ځواب که تاسې هم ولرئ تر یوې نیمې دقیقې پورې فرصت لرو. اوس مهال د برېښنا په برخه کې کومې پروژې د بشپړېدو په حال کې دي که داسې لنډ ځواب ولرو؟ داسې به ووایو چې تقریبا تر 1820 میګاواټه پورې دا هغه پروژې دي چې موږ عملا د بعضې د ډیزاین او د سروې بعضې عملي چارې روانې دي او که داسې ووایو چې د تفاهم لیک له لارې نه موږ 10,000 میګاواټه له عزیزي شرکت سره تفاهم لرو او تقریبا څه کم 10,000 میګاواټه موږ نور تعهد لرو له نورو شرکتونو سره. نو په هغه صورت کې خو زښته زیات ده خو عملي چارې چې تقریبا چې بعضې چارې به 6 میاشتې د بعضې به کال د بعضې به 1.5 کال تر 3 کلونو پورې به د موږ دغه چارې به زیاتې سر ته ورسېږي د 1820 میګاواټه چې په دې سره به موږ یو 4 ساعته یو ښه معیاري برېښنا انشاءالله ولرو. کورمودان د برېښنا شرکت ویان ښاغلی محمد صادق حقپرست، مننه له تاسې نه هم. مخې ته مخه. او د بازار خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. له تاسې همکارانو په مننې ښه وخت ښې چارې.